د پسرلي موسم د پیل سره سم طالب وسلوالو په هلمند، زابل، ارزګان او د کندهار په یو شمېر ولسوالیو کې بیا د امنیتي ځواکونو پر مرکزونو وقفه‌يي بریدونه پیل کړي دي. د هوا په تودېدو د وسلوالو د بریدونو زیاتوالی د کندهار د ولایتي شورا غړي اندېښمن کړي او وایي که امنیتي ځواکونو پر وخت د وسلوالو د فعالیتونو مخنیوي ونه کړي، ممکن وسلوال په کندهار ښار کې په بریدونو لاس پورې کړي. زموږ د رئیس جمهور څخه او پر ټولو امنیتي ځواکونو زموږ دا غږ دی چې د پسرلي پر رسېدو سره د خپل امنیتي پلانونه جوړ کړي او عملیاتو ته چې دوام ورکړي، کني بیا به د چیر په شان موږ ډېر ځوانان د لاسه ورکړو. دولت باید مخنیوی دې وکړي. دولت هر څه قدرت لري. دولت باید هر څه دفاع لري، تعرضي آلات باندې اختیار کړه، خپل دفاعي آلات اختیار کړه. د کندهار ولایتي چارواکي بیا ډاډ ورکوي او وایي چې سکل ولسوالیو کې امنیتي ځواکونه تجهیزوي او د کندهار ښار د امنیت لپاره به ښاري ګارنیزیون جوړوي. کندهار والي وایي وسلوالو اوس د افغان ځواکونو په وړاندې د مخامخ جګړې توان له لاسه ورکړی. هغه طالب چې هغه وسله د دولت په مقابل کې اخیستې، هغه مثبتي په دا جنگ ناروا ده. نو زه خپله د ما فکر دا ده چې سږ جنګونه ولو که موږ سولې ته ونه رسېږو، چې اول خو ډېره زیاته امیدواري د اوربند او سولې ده، که موږ هم نه رسېږو په هغه ډول سره چې پخوا شدید جنګونه و هغسې به نه وي، خو بیا هم دښمن متاسفانه د سیمې د استخباراتو په ملاتړ کوشش کوي چې ځینې ځایو کې غلچکي بریدونه وکړي، خو دو مخامخ د موږ د امنیتي ځواکونو د توان هېڅکله هم نه دي. سویلي ولایت کې داسې مهال د جګړو د زیاتوالي اټکل کیږي چې د ملي دفاع وزارت د وسلوالو پر ضد د خالد په نوم د پراخو پوځي عملیاتو د پیلولو خبر هم ورکړی دی. وسلوالو بیا دغه عملیات د افغان حکومت د تبلیغاتي جنگ برخه بللې ده.